د هغه ځوانانو په باره کې اکثره وخت ویل کېږي چې دا د هیڅ کار نه دي. دغه ځوانانو د نیپال حکومت ورړنګ کړی. د نیپال ولسمشر کیپیشا شرما اوري یې مجبوره کړې چې استعفا ورکړي او د ولسمشر وکور ته یې اور واچوي. ټولې دولتي ادارې یې وسوځولې. د مالیې وزیر خو یې په سړک باندې په چپلانو باندې ووهي او په دا ناورین کې د پخواني ولسمشر میرمن هم ووژل سوه هغه وخت کله چې ځوانانو د هغه وکور ته اور واچوي. ستاسې ټولو په فکرونو کې به دا پوښتنه وي چې آخر د دې پیښې وشاته کوم داسې څه وه چې دا ځوانان یې ودې ته مجبوره کړه چې داسې کار ترسره کړي. آیا دا یوازې د رسنیو د بندېدو په خاطر دا هر څه وسول؟ د دې ځواب دی یا. د دې تر شا علت یو بل څه دی. راځئ چې په دا ویډیو کې مو خبر کړم. د نورانی و یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو دا د 2025 کال د 8 سپټمبر خبره ده چې د نیپال هیواد په پلازمینه کټمنډو کې په زرګونه خلک د لاریون لپاره سره راټول شوي وو. د دوی څخه زیاتره د 20 څخه تر 25 کالو پورې ځوانان وو. ځینو د ښوونځي کالي په تن کړي او ځینو بیا د پوهنتون کالي. دا لاریون د حمي نیپال په نامه یوې موسسې په غاړه اخیستی و. په لومړي کې یو عام او خاموش لاریون و او وروسته پولیس پر لاریون کوونکو باندې اوبه پاشي او ګیسي بمونه پرې غورځوي. په دې سره د لاریون کوونکو او پولیسو ترمنځ جګړه پیښیږي او ځینې ځوانان د دولتي ادارو بامو ته خیږي. په دا وخت کې چې پولیس کوم کار کوي په دې سره د ټول هیواد خلک حیران کیږي. پولیس پر لاریون کوونکو باندې سیده د مرمۍ واري کوي او وژني او په دې کې تقریبا 19 کسان مړه کیږي او تر 400 کسانو پورې پکې زخمیان کیږي. په وژل شویو کسانو کې 12 کلن هلک هم شامل وو. لکه څنګه چې دا خبره خپریږي نو ټول خلک د خپل کورونو څخه د باندې راوځي او په لاریون لاس پورې کوي. د لاریون کوونکو شمیر وار په وار زیاتیږي. حکومت د کابو کولو کوشش کوي مګر بیا هم هیڅ نه کیږي او لاریون نور هم مخ په ډیرېدو روان دی. د پلازمینې سره په نورو ولایتونو کې هم لاریون پیل کیږي. په ډیرو رسنیو کې د دې لاریون د پیښېدو لامل په نیپال کې پر خواله رسنیو بندیز بولي. دا به رښتیا یو لامل وي خو تر دې نور هم لاملونه شته لکه رشوت، اداري فساد او ناسم حکومتولۍ. په هیواد کې بیکاري او د چارواکو خپلوي پالنه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو وي. پر دې باندې به وروسته خبرې وکړو خو لومړی به په نیپال کې د خواله رسنیو پر راتګ باندې خبر سو. د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د معلوماتو ټکنالوژي وزارت په نیپال کې خواله رسنیو ته اجازه ورکړه چې رسنۍ به یوازې د ناسم خبرونو، درغلیو او نورو جرمونو د خپرولو لپاره کارول کیږي او یوازې 15 غټو خواله رسنیو ته اجازه ورکړه چې په هغه کې یو هم ټیک ټاک وو. په هغه وخت کې هم سترې محکمې واړوندې ادارې ته ویلي وه چې ودې رسنیو ته اجازه مه ورکوئ کنې بیا به بندیز در باندې ولګول شي. خو یوې رسنۍ هم داسې ونه کړه او په دې کې تقریبا 24 رسنۍ په نیپال کې بندې سوې لکه فیسبوک، واتساپ، انسټاګرام، یوټیوب او داسې نورې 24 رسنۍ بندې سوې خو یوازې ټیک ټاک باندې بندیز نه و لګېدلی. حکومت دا کار په دې خاطر وکړي چې ولس کابو کړي او ټول واک په خپل لاس کې واخلي. په خواله رسنیو باندې ډېرې ویډیوې خپرېدلې چې پکې وښودل کېدل چې په حکومت کې اداري فساد او رشوت مخ په ډېرېدو دی. د دې ویډیو په لیدو سره ځوانان ډېر خوابدي او په غوسه وه چې په حکومت کې شر، اداري فساد، رشوت او په هیواد کې د ځوانانو بیکاري مخ پر زیاتېدو ده. د یوې څېړنې پر اساس په نیپال کې په هرو 5 نفرو کې یو بیکاره دی. دلته ډېرې کمې نوې دندې اعلانېږي او ځوانان د کار کولو لپاره و نورو هیوادونو ته ځي. حالات تر دې اندازې پورې خراب شوي وو چې اکثره ځوانان د پیسو لپاره د روسیې او اوکراین جنګ ته تلل. په رښتیا هم تر فبروري 2024 کال پورې تقریبا 15,000 نیپالیان د روس د پوځ سره درېدلي وو. هلته دوی تر یو څو اونیو تر تمرین وروسته د جګړې لومړۍ کرښې ته لېږل کېدل او په دا جګړه کې ډېر نیپالیان مړه شوي دي. د مرګ پر خطرې سربېره بیا هم دا ځوانان د روسیې او اوکراین جګړې ته تلل. دا په دې خاطر چې په نیپال کې د ځوانانو لپاره هیڅ دندې نه وي موجودې. د ځینو سرتیرو په وینا چې دوی د میاشتې $4,000 پیدا کولې چې تقریبا 5 لکه څخه زیات نیپالي روپۍ کېږي. که چیرې د نیپال حکومت لږ د ځوانانو غږ اورېدلی وای کېدای شي داسې څه نه وای پېښ شوي. خو د دې برعکس د نیپالي چارواکو زامنو خپله ډېر ښه ژوند کوي او په بهرنیو هیوادونو کې به یې میلې او چرچې کولې. پر نورو رسنیو خو بندیز لګېدلی و نو ولس د چارواکو د زامنو ویډیوې چې په بهرني هیوادو کې به یې میلې کولې پر ټیک ټاک باندې خپرول پیل کړه او د دې څخه علاوه اداري فساد هم په نیپال کې اوج ته رسېدلی و او یو بله خبره دا هم وه چې په حکومتي چارو کې زیاتره تر ډېر عمر لرونکي وه او په حکومت کې ځوانانو ته هیڅ ډول واک نه ورکول کېدی. په دې سره د نیپال ولس د جمهوریت څخه دومره په تکلیف شوي و چې دوی غوښتل چې حکومت باید بیرته شاهي ته بدل شي. تر 2008 کال پورې د نیپال حکومت شاهي و
په هغه وخت کې هر څه د باچا په لاس کې و. د دوی وروستی باچا ګیانندرا سینګ و. د تخت څخه د لرې کولو لپاره دوې غټې پیښې وسوې. لومړی د 2006 کال کودتا او بل د مویشت په نامه یو ګوند بغاوت و چې د نیپال حکومت په وړاندې ترسره سو. په دې سره په رسمي ډول شاهي حکومت ختمیږي او جمهوریت حکومت پیل کیږي. 19 کاله کېږي چې حکومت و جمهوریت ته بدل شوی دی. په د 19 کالو کې تقریبا 13 ځله د نیپال حکومتونه بدل شوي دي. پر نیپال باندې یوازې یو څو ګوندونه حکومت کوي. په نیپال کې 2 پرمختللي ګوندونه دي او دغه ګوندونه خپل په منځ کې حکومتونه بدلول. مګر پر دا دواړو ګوندونو باندې د اداري فساد قضیې وي او د دوی دغه ډول کارنامې پر خواله رسنیو باندې خپرېدلې. نو په دې خاطر سره یې پر رسنیو باندې بندیز ولګوي. او بل دا چې د خواله رسنیو په خاطر و نیپال ته ډېر سیلانیان هم راتلل او د دوی د بندېدو سره هغه هم کم سول او د هیواد پر اقتصاد یې بد اغېزه وکړه. د دې هر څه په لیدو سره ولس په لاریون لاس پورې کړي او د نیپال حکومت پر دوی باندې اوبه پاشلې او په وروستیو کې یې په ډزو پیل وکړي چې زیاتره شمیر عام کسان یې ووژل او اخر دوی اړ سول چې حکومت پرېږدي. لومړی د نیپال د کورنیو چارو وزیر استعفا ورکړه او پر رسنیو باندې بندیز لغوه سو. او د هغه څخه وروسته هم لاریون کوونکي پر قرار نه سول پاته او د دولتي چارواکو کورونو ته اور واچوي او حالت وار په وار خرابېدی. پوځ د چورلک په واسطه سره چارواکي د هغه ځای څخه وایستل او اخر د نیپال ولسمشر هم پر 9 سپټمبر د 2 بجو شاوخوا استعفا ورکړه. اوس حالاتو کې هم لاریون نه دی ختم شوی او دوام لري. د ټولو خبرو خلاصه دا سوه چې د نیپال حکومت ړنګیدل د ځوانانو د بیکاري او د اداري فساد رشوت اوج ته رسېدو په خاطر و. د نیپال ځوانانو راپورته کېدل یو درس دی چې عام وګړي کولی شي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هر څه وکړي او خپل حق ترلاسه کړي.